بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسې په دې باندې بحث کوو چې د ریاضي مضمون په هکله باندې چې ولې ډېر خلک ریاضي مضمون نه خوښوي، ولې ډېر خلک د ریاضي له مضمون سره علاقه نه ښیي. له ډېرو خلکو څخه پوښتنه وکړي چې ریاضي مضمون ولې نه خوښوي، یا ریاضي مضمون دې ولې نه خوښیږي، یا د ریاضي له مضمون سره ولې علاقه نه ښیي. دوی په ځواب کې وایي چې ریاضي مضمون ډیر سخت، په ریاضي مو سر نه خلاصیږي، ریاضي نسو زده کولی. داسې مختلف نور لاملونه ښیي د ریاضي سختوالی ښیي، د ریاضي باندې سر نه خلاصېدل ښیي. نو آیا د ریاضي مضمون رښتیا سخت ده؟ تاسې زه پوښتنه کوم، ریاضي مضمون رښتیا هم سخت ده؟ که سخت وي سختوالی په کوم ځای کې ده؟ ولې سخت ده؟ ولې مو سر نه ورباندې خلاصېږي؟ که مو سر نه ورباندې خلاصېږي وجه څه ده؟ ولې مو سر نه ورباندې خلاصېږي؟ سختوالی په څه شي کې ده؟ ولې مو سر نه ورباندې خلاصېږي؟ دا کوم لاملونه دي؟ تاسې دا پوښتنه کوم. نو د ما په نظر سره ریاضي مضمون هیڅ نه ده سخت، هیڅ سختوالی نه لري. ریاضي ډېر هوسا مضمون ده، ډېر اسانه مضمون ده او ډېر خوندور مضمون ده. که لږ څه نه سړی زحمت وباسي، لږ تکلیف وباسي، نو ریاضي باندې لږ سر خلاصي، ډېر خوندور مضمون ده. بیا به نو زړه غواړي چې نور محاسبه هم وکړي، نور سوالونه هم حل کړي، نور سوالونه هم حل کړي، مختلف سوالونه حل کړي. نو خبره په څه کې ده چې ریاضي مضمون هیڅ نه ده سخت، هیڅ سختوالی نه لري. دلته موږ تاسې دپاره چې دا سخت ده یا مو سر نه ورباندې خلاصېږي، دغه څه وجې دي؟ دا ډېر لاملونه لري، خو یو څو لاملونه موږ تاسې دلته راخلو، د هغو لاملونه موږ تاسې دلته په هغو باندې خبرې کوو. یو هم ریاضي مضمون یو اندازه وخت ګیر ده، یو څه زیات وخت اړتیا لري. ریاضي مضمون محاسبه کوو موږ تاسې، سوالونه حلوو، پوښتنې حلوو، هغه یو اندازه زیات وخت اړتیا لري. موږ تاسې باید یو اندازه وخت ورکوو. نو ځینې خلک دومره بې حوصلې وي ورته چې وخت نشي ورکولی، یو سوال ته وخت ورکړي، دوه ته وخت ورکړي، نور بیا وخت نشي ورکولی. لکه دا نور مضامین څومره زر په یادېږي یا څومره زر حفظ کولی شي، ریاضي مضمون یو اندازه وخت لږ زیات غواړي. یوه لوی لامل یې دغه هم ده چې موږ تاسې وخت نشو ورکولی ریاضي مضمون ته، یعنې دا مضمون زده کړې ته یوه وجه دغه هم ده چې یعنې ریاضي مضمون وخت ګیر ده، وخت نیسي، محاسبې دي، ثبتونه دي، دغه ټول موږ تاسې یو اندازه وخت اچولی. دوهم هم موږ تاسې د مختلفو میتودو څخه ګټه نه اخیستل. ښوونکي له مختلفو میتودو څخه ګټه نه اخلي. که چیرې ښوونکي له مختلفو میتودو څخه ګټه واخلي، دغه ستونزه به تر ډېره حده پورې، تر ډېره بریده پورې حل وي. ولې الله جل جلاله انسانان پیدا کړي، دا ټول په یو رقم نه دي پیدا کړي، مختلف انسانان پیدا کړي، مختلف فکرونه یې ورکړي، مختلف حافظې یې ورکړي دي، مختلف طبیعتونه یې ورکړي دي. نو یو ډول انسانان الله جل جلاله نه دي پیدا کړي، یعنې دوه نفره هم په یو ډول باندې نه دي. د یو استعداد یو رقم دی، د بل استعداد بل رقم. یو څوک ښه زده کړه کولی شي، یو زر زده کړه کولی شي، یو څوک بیا په ډېر ځنډ سره زده کړه کوي. نو د دې لپاره موږ تاسې په ټولګي کې تقریبا 20 نفره، 25 نفره، 30 نفره موږ تاسې ته ناست وي. هغه ټول په یو رقم باندې نه وي، هغه ټول په یو میتود چې زده کړه نشي کولی. موږ تاسې باید ښوونکي مجبور دي چې هغه له مختلفو میتودو څخه کار ورته واخلي. مثلا ځینې زده کوونکي دي چې هغه له لیکچر میتود څخه ښه زده کړه کولی شي. له کوم میتود څخه؟ د لیکچر له میتود څخه ښه زده کړه کولی شي. استاد درس ورکوي، زده کوونکي اخذ کوي. ځینې زده کوونکي دي چې هغه د سوال او د جواب له لارې څخه ښه زده کړه کولی شي. استاد پوښتنه کوي، دوی ځواب ورکوي، استاد پوښتنه کوي، زده کوونکي ځواب ورکوي. ځینې زده کوونکي بیا د مناقشې له لارې څخه، د بحث کولو له لارې څخه دوی ښه زده کړه کولی شي. ځینې زده کوونکي بیا مثلا غواړي چې ټولګي مخته راشي او په تخته باندې کار وکړي، له هغې لارې څخه ښه زده کړه کولی شي. ځینې زده کوونکي بیا له هغه سم نسي، مثلا د هغه له ګروپي کار څخه ښه زده کړه کولی شي. په ټولګي کې که چیرې موږ تاسې 2 نفره، 3 نفره، 4 نفره، 5 نفره په یو ګروپ کې سره کېنو، یو ګروپ بل ګروپ 3 4 ګروپه سره جوړ کړو او دوی په خپل منځ کې خپل نظرونه سره شریک کړي. زده کوونکي ځینې سوالونه ورکړي چې دا تاسې په ګډه سره حل کړي، بل ګروپ ته هم ټول هر ګروپ جلا جلا خپل سوالونه حلوي یا مثلا خپل نظر شریکوي. په دې طریقه سره دوی خپل نظرونه سره شریکوي، یو له بل څخه هم دوی زده کړه کوي.
نو ځینې کسان بیا له ګروپو څخه ښه زده کړه کولی شي، ځینې بیا له عملي کار څخه ښه زده کړه کولی شي، عملاً یو شی وویني بیا ښه زده کړه کولی شي. نو که چیرې ښوونکي له مختلفو میتودو څخه ګټه واخلي، مختلفو میتودو څخه استفاده وکړي، نو دا به انشاءالله تر ډېره حده پورې به مفید تمام شي او زده کوونکي به ښه زده کړه وکړي او د زده کوونکو به له ریاضي مضمون څخه زړه نه تورېږي، له ټولګي څخه به زړه نه تورېږي، له ښوونځي څخه به زړه نه تورېږي. که چیرې موږ تاسې یو اندازه په ښه طریقه سره، په ښه طبیعت، په ښه مینه سره او په ښه حوصله سره درس ورکړو، ښوونکی که چیرې په ښه حوصله سره درس ورکړي، په ورین تندي سره درس ورکړي، نو بیا هغه زده کوونکي دا شی نه هېروي او له ټولګي او له ښوونځي او له مضمون سره به ډېره مینه زیاته شي. ولې؟ د یو ښوونکی که چیرې له حوصلې څخه کار واخلي. بل هم که چیرې موږ تاسې په ښوونځي کې مثلا په یوه عملیه باندې ځینې سوالونه ورته حلوو، په ځینې یو فارمول باندې سوالونه حلوو، یو وارې مو سوال ورته حل کړو، دوه وارې مو سوال حل کړو، بیا له هغه څخه وروسته سوال پوښتنه ورته لیکو، دوی په کتابچو کې حلوي، کار باندې کوي، بیا راځو هغه سوال بیرته بیا موږ ورته حلوو په تخته باندې، بیا راځو بل سوال ورته په تخته ورته لیکو، بیا دغه تاسې حل کړئ. په دې طریقه سره که چیرې یو وارې، دوه وارې، درې وارې دی غلط شي، وروسته بیرته خپله دوی سمولی شي. خو یعنې په دې طریقه سره موږ تاسې یو دوه درې وارې، درې رقمه سوالونه موږ تاسې په تخته ورته حل کړو، بیا مو دوی ته دوه درې سوالونه ورکړو، بیا له هغه څخه وروسته دوه سواله یا درې سواله، زیات سوال هم نه، زیاته کورنۍ وظیفه هم نه، دوه درې سواله د کورنۍ دندې په صفت باندې ورکوو، تر څو پر دوی په هغه باندې کار وکړي او په کور کې مو ورباندې حل کړي، کار ورباندې وکړي. نو په دغو طریقو سره، له دغو میتودو چې موږ تاسې کار ورته واخلو او دوی هم تکرار ورباندې وکړي، نو انشاءالله د ریاضي مضمون به زده شي او د ریاضي له مضمون سره به علاقه پیدا شي. نو خبره په چیش کې شوه د مختلفو میتودو څخه ګټه اخیستل. بل هم موږ تاسې مثلا موږ تاسې عملي کار نه کوو، د عملي کار څخه ګټه نه اخیستل دي یا عملي کار نه کول دي. که چیرې موږ تاسې په لوړو ټولګیو کې لوړو زده کوونکو ته موږ تاسې وګورو، هلته ځینې سوالونه دي، ځینې پوښتنې دي، هغه موږ تاسې د ګراف له لارې څخه کولی شو چې هغه محاسبه یې کور ته او په ګراف کې موږ تاسې هغه سوال ورته وښیو. نو د ځینو سوالو عملي کار ګراف ده، په ګراف کې موږ تاسې ورته ښیو، ګرافونه ورته رسموو. یا مثلا ځینې دي موږ تاسې په د سطحو د اوږدوالي او همدارنګه د حجمونو معلومولو لپاره موږ تاسې فارمولونه لرو. که چیرې موږ تاسې په ځینو فارمولو باندې په تخته باندې په ټولګي کې کار ورته وکړو، ځینې محاسبې ورته وکړو، ځینې حاصلونه پیدا کړو، سطح پیدا کړو، اوږدوالی پیدا کړو، او بیا وروسته زده کوونکي موږ تاسې ساحې ته وباسو، په ساحه کې کار ورباندې وکړو، په زده کوونکو باندې هلته په ساحه کې هم لاندې اندازهګیري وکړي، یو پیته مو راخیستی وي یا مثلا چونه وشیندو چې موږ تاسې اندازهګیري کوو. له دغو لارو څخه چې دوی هلته عملا دغه سطح اندازه کړي یا اوږدوالی اندازه کړي یا ارتفاع جګوالی اندازه کړي، له دغو لارو څخه موږ تاسې کولی شو چې په دوی باندې ښه زده کړه وکړو او دوی له ریاضي له مضمون سره ښه علاقه پیدا کړي. نو به عملا دوی دا کار زده کړی وي. بېرته موږ تاسې ټولګي ته راځو، په ټولګي کې بیا په هغو فارمولو باندې یو یا دوه سوالونه حلوو، نو به د دوی په ذهن کې کښېني، هلته به عملي ساحه به هم دوی لیدلی، عملي کار به هم دوی لیدلی، دلته یې په ټولګي کې هم دوی دا کار لیدلی، محاسبه به کړې، فارمولونه به دوی زده وي. بل موږ تاسې که چیرې مثلا د لومړیو ټولګیو کې وګورو، په دا ټیټو ټولګیو کې، لومړیو دومو ټولګیو کې که چیرې مثلا موږ تاسې زده کوونکو ته د شمېر اعداد ورښیو. د شمېر اعداد څه دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، دغه د شمېر اعداد دي. دغه موږ تاسې په زده کوونکو باندې زده کوو په لومړیو وختو کې. نو دغه ډېر اساس هم د دې زده کوونکو لپاره چې تر څو پر دې له ښوونځي سره، له ټولګي سره، له مضامینو سره دوی علاقه پیدا کړي او زړه توري نه شي. که چیرې موږ تاسې په ښه مینه سره، په ورین تندي سره درس ورکړو، د دوی به له ښوونځي او له ټولګي سره مینه پیدا شي او په شوق سره به ټولګي ته راځي او ښوونځي ته به راځي. نو مثلا موږ تاسې د شمېر اعداد ورښیو. لومړی موږ تاسې له هغه څه څخه استفاده ورته کوو تر څو پر دوی ته ډېر نږدې دي او له دوی سره ډېر شناخته دي، دوی ډېرو سره شناخته دي. هغه څه شی دي؟ د لاس ګوتې دي. د لاس له ګوتو څخه موږ تاسې استفاده ورته کوو. مثلا ورته یاسې دغه لومړی ګوته نو موږ تاسې ته څه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دغه حساب ورته. یعنې د لاس په ګوتو باندې موږ تاسې ورته حسابوو. لس پرس وي، بیا نور باندې حسابوي، بیا له سره باندې شروع کوي، 11 12 دغسې راځه، بیا له سره شروع کوو. په دې طریقه سره موږ تاسې کولی شو
د لاس له ګوتو سره دوی ډېر اشنایي لري. په کور کې هم دوی حسابولی شي، په ټولګي کې هم حسابولی شي، هر ځای دوی حسابولی شي. د دغو سره موږ تاسې دوی بلد وو. دوهم له دوی مثلا له لوبو له شیانو سره دوی ډېره علاقه لري. مثلا توپونه یا بال موږ تاسې سره اخلو، ورته حسابوي شو مثلا دا یو بال شو، دا دوهم بال شو، دا دریم بال شو. یا که چیرې بالونه نه وي له کاغذو څخه موږ تاسې بالونه ورته جوړولی شو. یو کاغذ څخه یو بال جوړ کړلی، بل څخه 4 5 6 بالونه جوړ کړي، هغه موږ تاسې ورته حسابوو چې دا یو شو، دا دوهم شو. په دغه طریقه سره موږ تاسې دا ورته ښیو. یا مثلا نجونې بیا له ناوکیو سره ډېره علاقه ښیي، له هغه سره لوبې کوي او ساعت ورسره تېروي. مثلا وړې وړې ناوکۍ موږ تاسې راوړي دي، پیدا کړي دي یوه ورځ مخکې، راوړو ورته دوی مخته ویدو چې دا یوه ناوکۍ، دا یې دوهمه، دا یې درېیمه، دا یې څلورمه. په دغه طریقه سره به د دوی په ذهن کې دغه انځور کینی او دغه شمېر به هم د دوی په ذهن کې دوی به زده کړي. بل مثلا نور له محیطي موادو څخه موږ تاسې استفاده ورته کوو چې مثلا ډبرې راخلو، ډبرو څخه ورته حسابولی شو. یا مثلا بیتې ورته یا موردکۍ ورته هغه راخلو، هغه ورته حسابوي، د دوی مخته یودو. عملا دا شی دوی زده کوي. یا مثلا موږ تاسې راځو محیطي موادو کې مثلا لوبیا، له لوبیا څخه موږ تاسې استفاده کوو. لوبیا مثلا موږ تاسې راخلو، لوبیا پرته ده ورته یایسي، یوه دانه راخلو، دغه څو شوې؟ یوه. بیا راخلو، بله راخلو ورسره دوی 2، بله راخلو 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. یا نورې هم راخیستلی شي، خو 10 مو راواخیستلی. 10 دانې موږ تاسې 10 لوبیاوې حساب کړي. په دې طریقه سره دوی ورته ګوري، بیا ورته یې اوس حساب کړه، په دوی باندې حسابوي، دوی خپله مکمل دغه حسابوي، 1 2 3 4 8 10 پورې. دا هم ښه طریقه ده. په دې طریقه موږ تاسې په دوی باندې دغه شی زده کړو. یا مثلا له هغه څخه وروسته راځي د جمع ورښیي. په جمع کې ورته یې ښه دا عدد ورته زده کړو. یا له هغه څخه وروسته ورته یې دا څو ده؟ یوه، یا یوه لوبیا ده، یا یو ده. یا ورته یې دې سره دغه ورسره یو ځای کړو، نو به څو شي؟ داسې درته وایي چې 2 شي. بله ورسره یو ځای کوي، ورته وایي 3 شي. بله ځای کوي 4. په دې طریقه سره چې ټولې سره ځای شي، نو به څو وي؟ 10 لوبیاوې شي. یا بېرته مثلا دغو 10 څخه یوه بېرته ځینې کموي، یوه ځینې راایسته کړه، ورته وایي چې مثلا دغو 10 چې که چیرې زه د یوه لوبیا راایسته کړم، دلته څو لوبیاوې پاتې شوې. نو دوی سوچ وږي، کوم شیان چې دوی لیدلي دي، کوم شیان تا ورته ښودلي دي، ګوتې ښودلې دي، داسې 10 ګوتې وي، 10 چې د یوه دانه ایسته کړي، نو به څو پاتې شي؟ د داسې منظور تشکیلوي په ذهن کې ورسي، 9 ګوتې پاتې شوې. نو دغه څو لوبیاوې د داسې دې سره لینک ورکوي، اړیکه ورکوي، داسې 9 لوبیا دلته پاتې شوې، ځینې کمې شوې. بیا چې ورته وایي چې بله هم ځینې کمه کړي، نو به څو شي؟ 8 پاتې شوې. بله ځینې کمه کړي، 7 پاتې شوې. په دې طریقه سره موږ تاسې 10 ځینې ایسته کړو، تاسې اخر ته وایي چې هېڅ نه دي پاتې، 0 لوبیاوې. نو په دغه طریقه سره به موږ تاسې په دوی باندې دغه شی عادات ښه زده کړي وي. عملي کار موږ تاسې ورته کوو. یعنې دا دومره مصرف هم نه غواړي. لوبیا ده، ډبرې راواخله، یو بل ځینې لرګي راواخله. یا مثلا موږ تاسې قلمونه، پنسلونه دي، قلمونه دي، یا پنسل پاک ده، هغه راخلو، موږ تاسې له هغه څخه استفاده ورته کوو. قلمونه سره دوی ډېر اشنا دي. قلمونه موږ تاسې ورسره مخته کوو. مثلا د والدینو په جیبو کې، یا د ورونو په جیبو کې، مشرانو په جیبو کې دوی قلمونه اکثره وخت ویني. یا دوی ورخلي، اکثره وخت دوی ګړۍ ورباندې رسموي، یا ځینې نور شیان ورباندې رسموي. نو له قلمو سره دوی ډېر ښه علاقه لري. نو ورته یې چې دا ده، دا یې 1 قلم، دا یې 2 قلم، دا یې 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. په دغه طریقه سره هم موږ تاسې کولی شو په دوی باندې عادات ښه زده کړو. یعنې عملا دوی دا شی ګوري، په څو تګلارو، څو طریقو چې موږ تاسې دا شی ورته ښیو، نو حتما د دوی په ذهن کې کښېني. نو یا مثلا تاسې د 10 چې دا 1 قلم ایسته کړم، دلته څو پاتې شو؟ دوی بیا دا حسابوي، 1 2 3 4 5 تر 9 پورې شو، یا نه پاتې شو، یو ځینې کم شو. بیا ورته چې بل ځینې کم کړي، څو پاتې شو؟ بیا دوی داسې حسابوي. خو وروسته دوی له دې سره بیخي آماده کېږي، تکړه کېږي ورسره چې ویلی شي 2 جنۍ ایسته کړي، د داسې ما درته وایي چې 8 قلمه پاتې شو، 3 جنۍ ایسته کړي، وایي 7 قلم پاتې شو، 4 جنۍ ایسته کړي، 6 پاتې. په دغه طریقه سره بېرته ورسره یو ځای کوي. نو اوس دلته بیا څو شو؟ بیا ورته وایي چې 8 شو، یا 9 شو، یا 10. د جمع عملي هم په دې طریقه سره موږ تاسې ورباندې عملا ورته ښودلی شو. نو تر دې طریقه سره به د شیان په ذهن کې په ښه طریقه سره کېنستي. نو که چیرې موږ تاسې په دې ډول سره
عملي کار ورته وکړو. بیا له دې څخه عملي کار کولو څخه وروسته موږ تاسې پر تخته باندې ورته لیکو چې موږ تاسې دې ګوتې څه ویلي وو؟ یو. یا مثلا دا څو کلمان دي؟ یو. یا مثلا دا څو لوبیاوې دي؟ یوه لوبیا. نو په دې طریقه سره یو په تخته باندې ورته لیکو. بیا له هغه څخه وروسته اوس دا څو کلمان شو؟ 2 کلمان شو. نو بیا 2 په تخته باندې ورته لیکو. یا مثلا دا څو ګوتې شوې؟ 2 ګوتې شوې. یا بیا له هغه څخه وروسته مثلا 3 کلم راخلو یا 3 لوبیا دلته جلا کوو. اوس دا څو شوې؟ 3 کلمان شو. دا څو لوبیاوې؟ 3 لوبیاوې. دا څو ګوتې دي؟ 3 ګوتې دي. نو 3 هلته موږ تاسې ورته لیکو. نو ورته وایي چې 3 په دې رقم سره لیکل کېږي. 4 5 6 7 8 9 10 په دې طریقه سره که چیرې موږ تاسې کار ورته وکړو نو هېڅکله به د دوی له ذهن څخه دا شی ونه وځي او په شوق سره به دوی دا شیان زده کوي. بیا په کور کې هم دوی دا شیان دوی حسابوي، ځان سره ورسره لګیا به وي. نو په ډېر شوق سره سبا چې بیا ټولګي ته بیا ډېر شوق سره راځي. وایي بس دا فکر به کوي چې نن به کیدای شي یو نوی شی راښیي، نن به بیا نوي بالونه راولي، نن به بیا مثلا نوي کلمان راولي، نن به یو نوی شی راوړی. یا مثلا ساحې ته به مو باسي، په ساحې کې به کار راباندې وکړي. یا په ټولګي کې خپل منځو کې سره یو ځای سره کښېنو، موږ خپل منځو کې کار سره کوو. په دغه طریقه سره که چیرې موږ تاسې کار ورته وکړو نو د زده کوونکو به ډېره علاقه ورسره پیدا شي او زړه توري کېږي به نه. یا مثلا دا فکر به نه کوي چې د ریاضي سخته ده، ریاضي مضمون سخته ده، یا سر نه ورباندې خلاصېږي. د دې خبرو څخه به دوی ډېر لرې وي. نو موږ تاسې څه کار کوو؟ ورته له مختلفو میتودو څخه کار ورته اخلو، له یوه اندازه وخت ورکوو او همدارنګه عملي کار ورته کوو. دغه طریقې چې موږ تاسې عملي کړو، له دې څخه استفاده وکړو. او بله مهمه خبره دا ده چې موږ تاسې په ډېره مینه سره، په ډېره ورین تندي سره او په ډېره حوصله سره درس ورکړو زده کوونکو ته او ورته بې حوصلې نه شو نو انشاءالله د دوی به حتما ریاضي سره علاقه پیدا کېږي، ریاضي مضمون به خوښېږي، خوند به ورکوي. په ډېر شوق او په ذوق سره به ریاضي مضمون دوی زده کوي او محاسبه به کوي او په ذهن ته به سپاري او په آینده کې به هم د ریاضي د مضمون څخه دوی زړه توري نه وي او بدبینه جنده شي. نو په دې هکله باندې که چیرې تاسې هم نور کوم وړاندیز لرئ، کوم نور څه ویل غواړئ، کولی شئ موږ سره شریک یې په کمنټونو کې کولی شئ موږ سره نور پوښتنې شریکې کړئ. مثلا ځینې نور مسایل تاسې کوم کې تاسې ستونزه لرئ، کوم مشکل لرئ، نو هغه کولی شئ موږ سره شریک یې. موږ به انشاءالله تر خپل وسه پورې دې ته رسېدګي وکړو. او بل دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې ویډیوګانې نور ویډیوګانې به تاسو ته په خپله باندې نورې راځي. یا مثلا نور دوستانو سره هم شریک کړئ، دغه لینک شریک کړئ ورسره، یا دغه ویډیوګانې ورسره شریک کړئ تر څو پورې نور دوستان هم ګټه ځینې واخیستلی شي. د ځینې ریاضي محاسبې دي، ځینې پوښتنې دي د ریاضي او د فزیک او د ارواپوهنې په هکله باندې ځینې نورې تشویقي ویډیوګانې دي. دا نورو سره هم شریک کړئ تر څو پورې نور دوستان هم ګټه ځینې واخیستلی شي. مننه، ښه وخت.